د بلوچستان او ټي ټي پي بریدونه چین پر پاکستان بې باوره شوی او خپلو پروژو ته اندېښمن دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې افغانستان کې د پرمختګ مخالف دی، د همدې لپاره هڅه کوي چې افغانستان ناامن او بدنام کړي، لکه څنګه چې څو ورځې وړاندې شمال کې یو چینایي انجینر ووژلو، خو ښکاري چې د افغانستان پر ځای د چین اړیکې ځان سره خرابې کړي دي. تازه خبر دا دی چې پاکستان کې امنیتي ننګونې چې د چین اقتصادي پروژې ګواښي په اړه چین ژور اندېښنه ښودلې. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې اسلام آباد کې د چین سیاسي استازي وونګ شینګ د امنیتي دلایلو له کبله د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور یعنی سیپیک چې له 2015 کال راهیسې د شاوخوا 80 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پلي کېدو په حال کې ده، راتلونکی له امنیتي ننګونو سره مخ دی. یا چینایي چارواکي زیاته کړې چې که امنیت ښه نشي، څوک به داسې شرایطو کې کار ته چمتو نشي. د نوموړي په خبره چې ګوادر او بلوچستان کې له چینایانو کرکه کیږي او غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې چین له اسلام آباد غوښتي وو که پاکستان کې د چینایي وګړو امنیت نشي ټینګولی، اجازه دې ورکړي چې چین خپله لاس په کار شي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان کې د امنیتي ننګونو ترڅنګ د بلوچستانو لخوا د چینایي وګړو او انجینرانو وژنې او پرې بریدونه هم زیات شوي دي. بلوچستان بار بار چینایانو ته ګواښ کوي چې بلوچستان کې د پاکستاني پوځ سره په ګډه پانګونه ونه کړي، ځکه چې د دوی په باور بلوچستان د بلوچستان خاوره ده او نن وي که سبا وي پاکستان څخه ازادي اخلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.